اوس په جنګ په پټرولو باندې به نن خبره کوو. لا غزې دي خو کم از کم مثال به زه تاله درکړم. یو غریب سړی دی هغه سهار موټر سایکل ته چپس واچي، لوښي واچي، هر څه واچي، خپل روزګار پسې ووځي. هغه به هغې کې څوم نه ګټي، 300-400 روپۍ به هغه ګټي. نو چې په 300-400 روپۍ مثال هغه را دلته نه شهبازګړۍ نه روان شي، باغچې نه روان شي، د هر ځای نه روان شي او هغه ځي مردان ته. نو چې مردان ته هغه رسي او بیا راځي، نو ته ما ته ووایه یو لیټر تیل چې هغه به هلته ورسي هغه سوال نه پیدا کېږي. او 400 روپۍ په 400 ورته ووایه 378 نه هغه 20 روپۍ 22 روپۍ پکې کمې دي که نه. نو چې هغه په دغې مردان ته رسي او بیا راځي، خدای دې نه کړي بیا دې نه کړي کور کې مثال تا ته څه ایمرجنسي راشي یا تا ته زوی ماله دا راوړه، بچی درته وي ماله دا راوړه، ماله ابو خواږه راوړه. نو هغه به څه ټینشن کي، هغه به دا ټینشن کي چې یو خوا پټرول دومره اسمان سره خبرې کي او بل خوا بچی وي ماله خواږه راوړه، ماله پیزار راوړه. نو دا به رقم ځای نه راځي. نو بس دې کې موږ څه نشو ویلی، خو الله پاک دې په موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي. بس دا زموږ د اعمالو د وجې په موږ داسې الله پاک وي چې در کمې پورې تاسو په خپله ځان نی بدل کړی، نو زه تاسو نه بدلوم. نو د عمران خان په حکومت کې چې موږ خبره وکړو، د عمران خان په حکومت کې وو په 120-30 روپۍ لیټر وو، 20 روپۍ لیټر ګران شو. نو خان عوامو وي اوخو دا خو زموږ د خولې نه روټۍ وتښتوله او تیاره روټۍ وتښتوله او موږ به اوس څه کوو. او 20 روپۍ ګران شو، چا مرۍ ته روټۍ واچولې، چا څوک په سایکل راتلو، څوک پیاده ګرځېدل. پټرول ګران شو، 400 نه اوس رالو په 322 روپۍ باندې را مخکې وو او اوس بله شپه په 458 روپۍ باندې شو. بیا په شپه کې ارزان شو 478 روپۍ ته راله. نو اوس څوک دومره نشته چې راوځي پټرول ګران دي، پټرول ارزان شو، دا به څه کېږي، دا به څنګه معامله وي، دا به څنګه چلي. خو بس زمونږ پاکستان دی ګوره که نه داسې پاکستان دی. اوس ماله مثال زه اواز کومه د عوام دپاره یا د خپل حق دپاره، خپل حق غواړم، ماله ته 20 روپۍ راکړه، قسم دی کو سبا زه بیا خپل حق وغواړم. ولې بس زمونږ پاکستان دغه شانتې چلیږي. بس الله پاک دې راباندې خپل رحم وکړي او الله پاک نه به دواګانې غواړو. نو بس چې الله پاک هم په خپل رحم باندې ومبخي، په خپل رحم باندې. خو د رزق وعده خو الله پاک کړې ده، خو لکه موږ به خپل سر تندې خامخا وخو. نو اوس دومره څوک نشته چې راوځي دا پټرول ولې ګران دي، ډیزل ولې ګران شو. ښه که موږ خبره د ډیزل وکړو نو مثال دا خو تاسو وینئ تا که نه، دا چې مثال تاله یو تریشل والا ریبي، دا چې مثال تاله یو تریشل والا وخي که نه، هغه مثال تاله په 14مه وخي چې دې ته میاشت پاتې را یا نیمه پاتې را، هر څومره وخت پاتې دا رارسي میاشت نیمه کې. نو چې دا راورسي او اوس ډیزل دی په څو 420 روپۍ باندې ډیزل دی. نو چې دا رارسي کیدای شي ډیزل یا په مخ کې په وروستو خو مې سوچ نه راځي چې راغلی او کیدای شي چې په مخ کې تلي. نو مثال په دې د زمیندار ځمکه واړوله، ځمکه یې واړوله، غنم یې پکې ونوستل، خوره یې ورکړه، دوایي یې پرې وکړه، ښه تاوان یې پرې وکړو. نو چې په دې کې هغه سره نیم ټکټر والا اوسي او نیم ترې نیک اوسي، نو زمیندار به کور ته څه راوړي؟ ته ما ته دا ووایې زمیندار به کور ته څه راوړي؟ هېڅ هم نشي راوړی. بس د چا مشرانو خبره وي بینش مې وړو او وي برګه مې راوړه. نو بینش به اوسي او برګې به وراوړي کور ته. نو تاسو به په دې مثال باندې ډېر ښه پوه شوي یې. خو الله پاک دې بس په موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي. ملګرو دعا کوئ چې زموږ د پاکستان ټیک شي